خدمات خو ډېر زیات دي او په هر حواله ډېر زیات دي، خو د شمشاد په ثقافت د پښتو دپاره په ثقافت د حوالې سره، د ادب په حوالې سره او د پښتون کلتور په حوالې سره چې دې کم خدمات دي، پاک پښتو ادبي کاروان د هغه خدماتو په اعتراف کې نن د خپل تنظیم اړخه دې ته یو ایوارډ ورکوي. ډېره مننه کوم د خپل طرفه د شمشاد نړیوال ټلویزیون لخوا د پاک پښتو ادبي کاروان ډېره مننه ستاسو د دې درناوي. د شمشاد ټلویزیون مینوالو دا وه زموږ د نننۍ ورځې خپرونه چې د دوحه قطر نه موږ تاسو ته وړاندې کړه. دې سره زموږ د نننۍ ورځې مشاعره سر ته ورسېده. په اخر کې یو ځلې زه بیا د پاک پښتو ادبي کاروان د ملګرو او د مشرانو د زړه له تل نه شکریه ادا کوم. دې سره د نه زه اجازت غواړم. په لوی او مهربانه خدای مسمارم. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.